د کوټې بانډار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لونګ جان جوړ په خیر تکړه تازه سالو اول دی. کاکا صاحب ټیپ ستړي بس. لونګ جان جالا راولي په خیرونه خدای دې خیر کړي. نن بیا ولې در باندې ناوخته سوي دي؟ که به داسې دا وخت دی زه خدای دوی تیز رالم جیب بیا پر بدن چوک باندې ترافیک والا په موټرسایکل والي وای بس هېڅ خدای پاک بچاو کړي. تذکر سره شرم و حیا لري که نه لري؟ لوی لوی خلک یې موټران و موټرسایکلان غلوي که په وخته کمپلیدو یو خدای مو پر خیر مه پېښه وه. وای خیره بابت خیره تاله ده خیره عثمان کاکو ستا په څه کې زه څکه لوب که ده سپېږیري سړی دا که دا که شراوي که دا څه کوې لونګ جانه؟ لږ د خدای سره پام کوه یاره. عثمان کاکو زموږ ستاسې مشر دی او د مشرانو احترام پر موږ تاسې ټولو فرض دی. د کوټې بانډار خپرونه هره پنجشنبه ماښام 8 بجې له ملت غږ راډیو څخه په ژوندۍ بڼه مه هېروئ او تکرار یې د جمعې ورځ سهار 10 بجې. السلام علیکم کاکر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کامران صاحب خدای دې راوله. راځه راځه جوړ په خیر تکړه. څنګه صحت ښه دی؟ ګرمي هم ده. ته څنګه یې؟ ورځ دې په خیر وه؟ بیخي شکر دی الحمدلله. دلته دغه ځای ته دلته څنګ واچوه دا بالښت ور واړوه. خیر اوس یې کور دې ودان بس بیخي خوندوره کیسه سوله څه به قرار دغه کوو. عثمان کاکو هم بیده دی نو دا وخت څه مال دی راغلی دی. بانډار وخت دی نو د بانډار پر وخت باندې باید څوک خوب ونه کړي او د خوب پر وخت باندې بیا سړی بانډار ونه کړي. اوس خو نو زه ورته 2 نفره یو عثمان کاکو چې دی یوازې دی نو خیر دا به بیا یو نکي دغه کو چې اوسېدی وانه وري ما او تا خو وام په سپینژورو کې نه یې صاحب عثمان کاکو خو نو اوس سپینژری دی د ترپ نه دی چې دغه وخت سي بس دی خوب ته ځان اماده کړي. بیخي وختي بېږېږي دا د جمعې په شپه بیا بیخي وختي بېږېږي نو یو څه به د خبرو سره احتیاط کوو. همدا خو بیخي وختي دی دغه وخت مو هم بیخي د خوب مونې که دی خو زموږ سس د بانډار سړی خو نو عثمان کاکو دی. عثمان کاکو چې نه خو بیخي د بانډار مالګه ده. نو رښتیا هم عثمان کاکو خو د بانډار مالګه ده خو دی بیا اوس سپینژری دی درد ژر ورځي د هرې خبرې سره بس جنجال دی خوشکه ده. ماره سړی څه ویلی هم نه سي چې اوس نو مشر دی پروا نه کوي درد ورځي. اوس نو څنګه کوي چې درد نور کړی بانډار یې ډېر ښایسته بانډار و خو موږ هم په دغه خاطر باندې چې بیا دی خوشکه راته کوي موږ بیا د بانډار په خاطر باندې غږ نه ورته کوو په څه خاطر باندې چې د بانډار مو خوښ دی خوږوالی لري د بانډار ارمان چې د خوږوالی نه وای نور نو بالا نو موږ د خوشکه څه کوله. زه به د چای ته دا چای در واخه یاره چې وارې چې د سړوبۍ رانږدې کړی وای زه به یو ښه ګیلاس اوبه به مې څښلې وای درته راواخلم سړوبۍ به هم درته راواخلم. چای ښه دي په ګرمي کې وای ګرمي په ګرمي ورکېږي که څنګه دي؟ ولا دا خبره بیخي صحیح دي نو زه نه پوهېږم چې دا به د کومې اندازې پورې صحیح چې دا سړوبۍ در واخله. خیر اوس یې کور دې ودان زه به یې وارې اینده کړم پر غاړه بیا واړوم خو دغسې ګرمي د مسلمان داسې حال دی او دا سړوبۍ خورا جبر ښه اوبه دي فلټر اوبه دي تېمازې وارې خوند وګوره. شکر خدای شکر خدای ښه خدای دې راوله. الله دې سي وشادۍ در دی خو ما دې رالي خورا پستمي روان دي ته وګوره معلومیږي وینې دا ګروپه سره په کلکین راورسېدې رالی بس رضا خدای خو دې راوله. السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر ورسېږه خدای دې راوله. لونګ په خیر خیریت جوړ وګه. السلام علیکم کاکا صاحب ټیپ ستړي بس. لونګ جان په خیرونه خدای دې راوله خدای دې راوله. خدای دې په ښه در ولي چاله واندې چیږي ښې جوړې شکر دې مشکل راس د ما وڅنګ ته راس دلته ای بالښت څه کوم ته زه سپېژوري یم چې بالښت راځي کې بالښت دی کې بالښت دی غي په دوه تلو درته کښې دی به مکو داسې بیا پر خپل خبره پښیمانه سي نو واره به بیا څنګه راته وایي. کامران صاحب ښه درته وایي لونګ جان ته بانډار دی یو څنګه واچوه ښه دی په خبره خوند واخلې پر دا بانډار به خوند واخلې او که داسې پر دوه تلو ناست نو زه ستا دا پرېږدې زه ځوای یم ستی په رکب سپېژوري خورېدی به څوک سپېژري دي پورته شه خدای دې خوا نه که راغلی دی بیا کولا وکړله په زوره نارې وایي دغه هم نه ګوره چې دغه سپېژري بیده دي یو څوک بیده دي د چا د ککړ سره در سره ستا که نشته سپی کاکو بیا در ترکیب خواب پورته شروع دا وخت خوب دي سته دا وخت بیده کابرا صاحب تو خو یې څه ورته ووایه زموږ په یاره بس عثمان کاکو موږ اوس ولا په دغه باره کې خبرې کولې چې عثمان کاکو ته وګوره دا وخت به دی بیده سوی دی پخوا به درنه وخته پورې راسره ناست و نو ولاکه چې نن یې په مځکه کې ډېر کار کړی دی که څنګه حساب دی په دغه کې یا کار کړی یا شی هسې بس ځان تاوان کړی دی باید زه ستړی یم چشتې کړي څه ټانګی دې سوځېږي دی لونګ جان مه کوه د خدای سره نو یو څه پام کوه نو دا لونګ جان سره داسې ژر د روغبړ د مخې بیا ته دونه جدي سوې دونه ژر درد درلي موږ د عثمان کاکو د درد څخه
په عذاب چارګړی وام درد ورځي وستو څه در عثمان کاکو دې لا ورواړه عثمان کاکو روغبر ته کیسه پریشي لري چې دې به وکتل دې به دلته بيده دي ژغ لره منو ګوره لونګ جانه دونه پورته غورځي نو خو بیا دې عثمان کاکو ته په لاس ورکوم عثمان کاکو ته زما خبر بس پر رسیدل یا نو خو زموږ باندې ولاړل په دې خدای د اسکار مې ورسره کړی وای چې د وسه بیا په یاد وای نو خو بس زه ولوېدلم یاره زه چې وم په غېږ ورسې زه وم اوس بیا م راغوزار کې عثمان کاکو زه په تا باور لرم زه خدای په دعوه کې شور لراکي غېږ وګوره سپین ږیري ډنګري سادي دا اوس دی پکې دی ترپ پیسي عثمان کاکو د پر خبره به غوږ نه نیسېدی نو په هر شي کې ځواني غږی بالښت دی تکیه نه کوي پر عثمان کاکو باندې دی ځان نه ورکوي اوبه دی نه څښي منګی ورته پروت دی دلته دی اوبه نه ځینې اخي اوس به دې هم وایي چې یا اوبه زه نه څښم زه ځوان یم کبرا صاحب ستا به لیکه جوایک تو خو ځواني څه کوي دا اوس پر موټرسایکلې باندې را روانو دوی په سپیډ دوی تیز را روانو به دا ګټ شاید دی راته کتلی چې دا څه باید دا لونګۍ دی خوند په کړی دی تو یار ورته وګورې څه لونګۍ دی راکړه سو الربال بدر چوک باید سره ورسېدلم یو ترافیک والا بس دا ایز نه دی بکې بس بچاو سولو خدای بس بچاو کې که یې زه خدای در لاندې کړی به ولو افرین دغسې ښه کار دې کړی دی کمران صاحب یو څه خورته ووایه په ما اول څه یادم دې کې وایه ماما بس وده عثمان کاکو ته پرېږدو موږ به یې واري د ده سر کېږه سره ایلا کې دی چیشکې زه خدای کې اصلاح وکړي سپین ږیري سره ته کښېنه د چا په کار څه کار دي که صحیح خبرې کولی شې بانډار کولی شې وایه که کني دا کې خوشکي مه کوه هله ونګ جانه ستا قربان سم دغه عثمان کاکو پر موږ باندې ګوره مشر دی به موږ ته نصیحت کوي دی به اوس یو لارو لیکه تا ته درښي او دی که په خوشکه تا ته وایي ته به خوا نه ځینې به دی دا د ده نصیحت دی تا ته نصیحت کوي لونګ جان کشکې زما پر خبره غوږ نیولی یا ستا پر خبره غوږ نیولی یا د عثمان کاکو پر خبره یو څه خو د یو چا لحاظ وکړي د چا لحاظ وکړي مثلا یو موږ د تراس ساتکۍ بانډار د سره کوو ساتکۍ په بله کوو چې راسي یو خوشکې راته کوي یو پیغورونه راکوي یو ته ځوان ته د ایده څه کښېنستلی کمرا صاحب ستا د بس بعضې د خبرې وار دي تېرې کې یاره ګوره هله وږ جانه زه به ستا خلاف یم کاکړ صاحب به ستا خلاف وي صحیح دي نو عثمان کاکو خلاف پر ما ګران دي خو د هغه دپاره یې راغواړو چې راسئ وګړی به یا د ده خلاف نه یو دا د ده د کارو خلاف یو موږ دا د ده د موټرسایکله د ځغستا خلاف یو دا اوس کار دی چې ته موټرسایکل راځغلی په بازار کې جان بل کار نشته ترافیک خاص په وایه چاته په دغه نو اوس تصرف خلاص کړه وایي دا کوله منې په چا په دې نو ته اوس منه چې موټرسایکل مه ځغله به دا چندانې کار به دا کړي یو مسلمان به دې په والي اوس خپله وایي چې ترافیک والا یې په والي دا ترافیک والا د دغه دپاره ولاړ دي چې ته په موټرسایکل یا په موټر ووایي ښه درته وایي دغه بیخي ښه خبره درته کوي بس یې دي نو باید به چیرې په ووالي خویسې به دغه یې وسر ته ورراده دی به کې بس دې خطا سو والي خو مې نه دي هېڅ به لږ خشه وایه به پر تېر شوي او دا کیسه به ته یو ورځ خامخا په خپلو سترګو ووینې نن خو ځینې دی کوي موټرسایکل دې ځینې وګرځوي پر بله خوا باندې سبا به خامخا یا به د ترافیک په والي یا به چې سبا د عثمان کاکو غوندې یو سپین ږیري سړی په والي دا خوارکیان خو وروره پر سړک باندې چې تېرېږي هم باید ډېر اول خو د هر مسلمان د هر انسان د هر افغان خیال باید وساتل سي چې هغه پر سړک باندې تېرېږي که ښځینه تېرېږي که کوچنی تېرېږي که سپین ږیری تېرېږي ته باید د انسانیت له مخې د موټر ورته قرار کړې موټرسایکل ورته قرار کړې هېڅ پروا نه کوي ته دې یو 15 دقیقې یو 10 دقیقې دې ناوخته ورسېږې نو که اوس ته په دې ځای کې وموښتلې یا دې دغه سپین ږیري په ووالي یا دې یو کوچنی په ووالي یا دې یو ښځینه په ووالي بیا نو ته د دې جنجاله څخه ځان خلاص کړه اوس نو لونګ جان ته څه وایي چې ستا و دغه د په ښار کې چې دغه اکثره کسان دي بعضې بله نه وایي د اکثره کسان چې د موټرسایکلان ځغلي د موټران ځغلي اشارو ته نه درېږي د ترافیکو دغه نه مراعتوي هېڅ قانون ترافیکي موږ خلک یې نه مراعتوي نه دغه کوي نو ستا او د هغو خلکو څه فرق شو که ستا او مخ ته دغسې یو حرکت یو موټرسایکل والا یو موټر والا وکړي پر تا یو وام تیر کړي نو ته به څه ووایه څونه به دې زړه درد وکړي نو کامران صاحب ښه درته وایي دا ترافیکي اشارې باید مراعت کړي د ترافیکي اشاره بیا چا مراعت کړي که چیش دي دا بیا چا کړي دي په ګرد کندهار کې زه خدای که 15 کسه لا مراعت کوي بس هېڅ پرې که تاسې وي زه بیا ولې مراعت کوم په یوه ګل نه پسرلی کېږي وکړه دغه دی شدمیر رومنه په دا خبره باندې په یوه ګل نه پسرلی کېږي په یوه ګل پسرلی کېږي خو دا یو وایي هغه څنګه دي کامران صاحب وایي یک څه شي اخر دریاب یې شه که څنګه دي چکه دریاب چکه دریاب یې شه بس یې دي چکه دریاب یې شه دا چکه بیا چیش ته وایي کامران صاحب چکه معنا څه معنا چکه چې موږ کوو ادي دور علي بادر ته باید یا هغه چکه نه ده دا یو څاڅکی دی یو څاڅکی څخه وایي دریاب جوړېږي دا بیا څه کم خبرې چکه دریاب یې شه دا بیا دا دغه د پارسي ده
دري ورته وایي دا دري د زموږ ستاسې په اصطلاح باندې ملي ژبه مو ده دغه ژبه باید ته زده کړې په دغه شیانو باندې باید ځان ولاد کړې دی پوهېږي دی په وطن څه پوهېږي بس دی دغه ته ورپرېږده چې ایله دورې زغله دی په دې وکه ته ښه په پوهېږي تا چې کړي دي دا اوسې پرې سپینږوري سولې ته ته یو کار راوښوي ستا یې د وطن دپاره کړي او لونګه د خدای سره دې پام کوه دا اوس ته څه کوې سپینږوري سړی دی دغه څوک نه ده دی په شرم نشي کړي ولاکه یا سپینږوري پېژني ولاکه یا کشر پېژني ولاکه یا مشر پېژني دی دغه شی دی د ده سم تسکیله کوئ نو تا ولې له کاله شاته ایښه نو خو یوارې وام پر تې روان و پر لونګ باندې او کېدورې راړې زموږ خواته د خپل لاسه بېرېږم و خدای نکړه یو چمپه ونیسي بیا نو ته د شره ځان خلاصوه دا دي دوی دې راسې بېرېږم خدای ووایه چې په واسې بېرېده در سره پرې دا غټ خبرې بیا چې دپاره کې کامران صاحب ته خو یا ګوره لونګ جانه دغه ټوله ترافیکي قوانین چې دي دا ټوله زموږ ستاسې د خیر لپاره جوړ شوي دي دا ټوله زموږ ستاسې په ګټه دي اوس نو دغه ترافیکي اشارې چې لګول شوي دي دا د دې لپاره دي چې موږ او تاسې نوبت مراعات کړو د یو بل مسلمان نوبت مراعات کړو یو بل څوک راتېرېږي اول باید هغه ته نوبت ورکړو پسې بیا زموږ نوبت دی بیا د بل چا نوبت دی دا نو که اوس د لونګوارو رقم کسان به نو 100 نفره تېرېږي 200 نفره به تېرېږي او عثمان کاکو به نو باره ولاړې در سهاره پورې چې ته ودرېږي یوارې دوی تېر شي بیا به زه ځم دا نو مه کوه نو خو باید هر چا ته خپل نوبت ورکول سي او د ترافیکي اشارې دي د هغه دپاره چې نوبت مراعات سي د چا وخت ضایع نه سي هر څوک خپل وخت باندې تېر سي بالکل ترافیکي اشارې د هغه دپاره ورکړي دي چې دا د ښار نظم مو سم سي چې هر سړی پر خپل وار باندې پر سړک باندې واوړي یا موټر واړي یا موټرسایکل واړي یا روغ ناروغه سپینږیری و کشر و مشر سته چې هغه واوړي را واوړي په سړک باندې باید موږ اشارو ته ودرېږو بس دې ته ورته درېږي زه نه ورته درېږم زه ورته کې داسې ورته ودرېږم اوس څه کې وایې ته وکړي دا قانون ګسې ته ګسې اساسي قانون کتاب ګسې د ځانې جوړ کړي زه یې څه کوم زه نه ورته درېږم ګرد ښار نه ورته درېږي زه په بلا وایم زه ګسره نه ورته درېږم یا ګرد ښار به نه پکښې کې راولې ګرد ښار ورته درېږي زه خدای به دا سپینه ژنه په هغه قرآن د شپې پر دوې بجې ورته درېدلی یم اوس چې زړه ته لوېږي که نه بلکل د شپې 2 بجې اشاره وم پر ګرد سړک باندې پښې نه معلومېږي خو بیا هم زه ورته ولاړ یم وم نه باید د کوڅې څخه یو څوک در باندې راووځي باره به پکښې موږ دی بیا نو ته مخ راګرځوه اول نو باره به ترافیک درته درېدلی چې په هغه شپه به درته درېدلی د هغه رقم بخت دي اوس مارک کو چې تا د چا وویل چې ته راتېر سه ته به نو ورته وایې چې ولاد عمل خو هېڅ شی نشته پر سړک باندې زه راتېر سولم هغه به درته وایي چې نه اشاره خو در باندې سره وه نو ته څنګه راتېر سوې در اشارې بس په دې ځای کې ته ملامت بالکل او بله ورځ دا لونګ دی یار خاصه دغه عیدګاه دروازې سره ښه پر دغه ځای باندې زه و اشارې ته ودرېدلم اشارې تقریبا یو یا 8 ثانیې قدر لا پاته ده دی یو ما د شاته خوا ولاړ دی ارانونه پسې راکوي وایي درځه وم څنګه لاړ شم خو هغه اشاره هغه د سره ده وایي ته درځه بلا اجازه ده درته اوس د ترافیک پر ځای باندې دی ما ته وایي ځه لاړ شه بلا درته اجازه ده اوس نو د دې ساعت څنګه ورخلاصوې او ښه داسې مامره سړی به وي ښه داسې مؤدبه سړی به وي په ښه ښایسته موټر کې به سپوري یو ورځ د یوه سره مخ شولم یو غلط حرکت یې په موټر وکړي پسې ورسره پر څنګ سوم پسې راوم چابک مې کوي ورسره پر بغل سوم چې ولې وروره دغه خپل لاس ولې نه مراته ولې پر دا لاس باندې ولاړې ته خو ځان ته موټروان هم وایه ته خو داسې دغه سړی معلومېږي ولې داسې که بردی راته وایي ولاړ شه بس ورشه نسوار پر وکړه دا وطن نه جوړېږي باره بېرته موټر راسه وځغله اوس نو دغه د ده و هولیې ته دا د ده و څېرې ته دا د ده و ځوانۍ ته چې مې وکتل او دا خبرې ته مې وکړه نو زه نه وم په دا ساعت کې زه خدای په نامه د ده خولو سجبې اوس ګډې وډې ولی و په چینایي شبکانه کې ویلي چې ډاکټر پریاریان ویلی چې سجبې یې چیرې دي شوډا یې چیرې دي اما د خدای فضل شوی دی چې کاکړ صاحب ته ورسره مخ شوی دی نه دی ورسره مخ شوی که نه اوس به نه د خپله اوس وایي زه دغونه چیز رالم ترافیک په وارې د بل بیا خولو سجبې ورګډې ګډوډې کوي وایي دی پر غلط را روان دی پیرو سیده پیرو نو دا خو چې دوی غلطي را سره وایي چې ګوره د کاکړ صاحب کارګې پنځاب کړي دي نه دي بیا نو کجباسي ورسره کړې ده کجباسي چې را سره کېږي زه خدای که دی ته پرېږدم نه کار نه ورسره کوم بیا نو اتاش نن مرسکاله زغلی وکړي د ترافیک خوارکۍ په والي وایي خوش کړي دي وایي نو بیا وایم څوک نه و دلته تلوار موبایل سیس کوټې له ژر ورسه سې سره پام په بله کړم هغه تی نصیحت راته شروع کړي په پوره د ژوند بېزاره کړي نو نصیحت خو موږ غلطه نه درته کوو وروره لونګ جانه ته دا نصیحت اوس بد کار دی خو یو شی به موږ ستاسې زده کوو ته به یو شی زموږ څه زده کوې د عثمان کاکو څه به موږ یو خبره زده کوو موږ د ده کشران یو عثمان کاکو بیا زموږ دغه نوي خبرې اوري چې ته ودر دې نوي چیش راوړي دي
دی عثمان کاکو په هغه باندې ځان خبر کړي هغسې زه د کامران صاحب خبرو ته غوږ یم ته د کامران صاحب خبرو ته باید غوږ شې یو شی یو بل ته سره ور زده کړو دا خبرې خو نو بیا معنا نه کېږي وروره باید کله بیا باید خبرې وکړئ چې باید درته وویل چې زه په سپیډ موټرسایکل هغسې تېر وساته شویست یاره خو پرې وشي باید خبرې وکړي بس باید دغه د موټرسایکل د ترافیک خبره ده لونګ جانه ته ګوره سبا به په یو قضیه کې خدای مکر اشکل سوی یو مسله به درته پیښه سوي باره به نو راته وایه چې وروره په دې شان خو زه نه وم خبر تاسې ولې ماته نه ویله نو بس به په دې کې موږ ملامت یو که ته ملامت یې اوس دا دې وروره زه نصیحت درته کوم او عثمان کاکو په سپینه ژیره درته شروع دی کاکړ صاحب درته شروع دی خولې وریښتان درته وکړله چې مه کوه وروره دا کار غلط دی سبا به په سوسه وایه په دې کې ته د یوه خبره نه منې بالا بس خپلې خبرې ته دې سر نیولی وایم نو سیدي نو که څو خبرې راته وکړي څو خبرې چاته نصیحت وکړي دی ښه په کرار ورته وایي چې ګوره وروره یا کشره خبره دی دا کار غلط کار دی نه دی یوازې دی په غلطي کې ورته ووایي چې دا کار غلط کار دی بل وخت دی به کوه دا قانون به راته دی په کرار راته ووایي که بیا نه ووایي بیا سیدي او که تی دلته باسي بس ګوته را باندې راوغورځېږي کشباسي څوک کشباسي کوي زه کشباسي درسره کوم وایي ولاړ شه ما د لاسه سره دې پام کوه د لاس سره دې پام پرېږدې کابراچه پرېږدې زه خدای کې اصلاح وکړي بس د هغې خالي ناري ورپاتې دي چاته ناري ورپاتې دي په زړه قرآن وایي چې دغه مخ ته زمېږه په لاس کې کومه کښېنه قرار نه یې ذات نه دا بس هر څه چې دې وویل هر څه چې دې وکړه زه غږ نه درته کوم دا خو له غږ نه راته کې ته دا ګیلاس اوبه در واخه ته یې وایي دا ګیلاس اوبه در واخه زه به درته یو ګیلاس اوبه ور واچوم ته هم دا ګیلاس اوبه در واخه لږ وروره زه نن د بانډار واچولم دا اوس بانډار ته راغلي یاست او سال یو څه خبرې ته غوږ سره ونیسئ دا څه اوس به نو زه اوس به د لونګ جان منو په دې خبره باندې هم نه خبر چې دا د اشارې سره او د ترافیکي اشارو سره چې د سټي دغه سپینې لیک چک شوي او پر دغه سپینو لیکو باندې به زه درته یو څه معلومات ورکړم چې دا د چیشته پاره کړل شوي ته په خبر یې په دې باندې چې دا چیشته پاره یي سپین لیکي دا روډ یې په ښایسته کړي دي نه سړک یې په ښایسته کړي دي دې دپاره دي ښه پاک کړي دا به چیشته پاک نو دا سړک بیا سر در پایه ښایسته کړی چې هر څونه سړک دي پر دغه سړک پر دا یوه ځای پر بل ځای بیا نه چوک سره دی چې اشاره یې بس لا هلته لوړې زرغونه به ته یې ولګېږي بیا سره به ته یې ولګېږي بیا ژاړه به ته یې سي لاندې دا سپین لیکي یې پېښې دی بل ذره یې دی ښه خوند پکې دا خو د سړک ښایسته والي دپاره دغه کړي یا دا دپاره دا لیکې پر جوړې کړي یې اوس بیا دلته خپل دغه یو هغه سپینې لیکې چې جوړې شوي یو د سپینو لیکو څخه مخته یو بله غټه لیکه موټران چې کله راورسېدله د دغه غټ سپینې لیک سره به درېږي هغه نور لیک چې کښل شوي دي هغو ته به نور هغه لیکې د چیشته پاره وایي چپس لونګ جان خو کامران صاحب ته وایي غوږ ونیسه چې دی درته وایي چې ته خدای په یو ګړی خو چپس دا خوله خو یو ګړی بند دی په دې نه پوهېږي په دې باندې نو تا واورېدله دغه لیک چې دا د دې دپاره دي چې زه په سړک باندې تېر سم موټران راته ودرېږي اشاره سره سوله زه حق لرم چې زه پر دغه سپینو لیکو باندې تېر سم د سړک واوړم اخواته عثمان کاکو را روان دی عثمان کاکو به د سړک اوړي بل به اوړي اوس نو بیا د پیاده خلکو حق دی چې پر دې ځای باندې تېر پر دا لیکو باندې تېر خو دلته زموږ خلک دا شمونه کوي چې راسي دغه یوې لیک خو تېر سوي سکللي دغه سپینو لیکو ما خواته تېر سوي بالکل پر دې لیکو موټران ولاړي موټرسایکلان پر ولاړي نو دا خلک پر کومه خوا باندې تېر سي دوی کومه خواته ولاړ سي اشاره دلته پاته ده موټران ورته ځینې تېر سوي یي بس دی هغه د شانه پرته ګوري په هنداره کې چې هغه حرکت راوکړي بس دی ځینې ولاړ سي سړک در نیمایي در دا لیکو تېر سوي خلکو حق دی دلته دا پیاده خلک پر دا لیکو باندې وګړي سار به تلوارې ساتکۍ به یې څه به هلته مخته درېږي نو تلوارې دي چې دا اشاره سره باید پسې ونیسي نو تی بیا ولې دی کوي یا د لیک وا خواته یا د لیک ودې خواته پارک کې چیشتي دې بیا پارک چې خوا دې ولاړ خو یې نو خو د لیک چې ته تېر سولې بل نفر درځي په تا پسې درېږي بل په تا پسې درېږي اخر به مو دا لیک دا لیکه فرض ده چې زه به خامخا پر لیکه باندې درېږم یا به ولیکې ته درېږم نو خو بس یې دي زه به هلته ودرېږم بل هلته ودرېږي دا سړک لاس بس هر یو خپل کار پر کومه خوا باندې تېر شي بس په د موټرانو کې سره ګرځي او راګرځي هغه د خلکو کار دی پر خلکو باندې واوړي هغه د دې کار دی پر لاړ شي زه خو په خپل سړک باندې ولاړ زه خو د خلکو په کورو کې نه ځکړو کاکړ صاحب ساري ور خلاصوه د سر ولا که زه خلاصولی سم نن یې زما مغزه را شلومبې کړله لونګ جان یو څه دغه وکړي دغونه باز دونه دغه څه معنا لري ته خو د چا خبرې ته خو لږ غوږ نیسه نه په د قرآن کې دی د چا خبرې ته غوږ ونیسي دا دونه دغه سرټمبه دی چې یوازې زه ښه پېژنم که یوازې دی ښه پېژني زه بیا تا دغه ښه پېژنم کابران صاحب ښه اوس یې قانون یې راته وښیه چې بیا زه مطلب ښه دی زده دې بل چا ته بې وښیه زما که تلوار زه خو خدای که ورته ودرېږم
ردي سر به زر خلاصي وو نو وز بیا ګاډي دې ته ته خلاصو خلاف به نو. کسبه تلوار وسلي ورته ده خو یې بل چاته به وایي چې وروره پر دا ځای به درېږه یې تر راوښوې چې د شب ځای سر ودرېږي که نه ګوره دا قوانین چې دي اول به ته د خپل ځان څخه شروع کوي پر ځان بیا عملي کوي بیا نو ته بل چا د انتقاد ګوته نیولی شي چې دا کار تا ولې داسې وکړي نو که ته خپله تللی در لیک تېر شوی یې ولته ولاړې بیا بل یې ورته وایه چې پر دې ځای ودرېږه هغه وایي ته چېرې تللی نو زه ولې ودرېږم ته ولې هلته تللی نو څه ګټه دې به چې وکړه؟ وسته لونګ جان ته سر خلاصې لونګ جان یې واري زده کوي بیا بل ته ورښیي او دی به خپل عمل نه پکې نو په دغه رقم باندې چې څوک خپل یو شی په ځان کې عملي نه کړي د هغه په خبره کې بیا څه تاثیر څوک بیا څه ورسره ومني موږ هم دغه ورته وایي د سهاره چې د خدای په لاس یو دغسې خبره وکړه یو داسې کار وکړه چې خلک یو شی درسه زده کړي دغه رقم نو مه کوه چې نه دې په خبره د سړي سر خلاصېږي نه د چا سره په خبره سر خلاصې نه دې یو شی زده کړي بس نکې څوک نکي نري وي یا رسوا که د خدای روی ته وګورې چپ شه په ما کار ته بله زما څنګه سلسله بند ته څه کار لرې کاکر صاحب زه وتاله راسم او کابرا صاحب سی بندر له راسم تی اوس باکه دا به راته کښېنولي دي دې دا به را سیګسته ته دا کوټې ته به راځې دا بندر له بره زه دا بندر دې وتې ته در پاتې کړی خبرې یا خدای دې چا راوله هر کله راسه خدای دې راوله وګوره ته هم منجانه. راځه عثمان کاکو دې هم راځي موږ به هم راځو موږ ټوله دلته د بنډار لپاره سره راځو پام کوو اوس عثمان کاکو څه بده تا ته وکړه غلطه یې درته وویل خو ښه درته وایي سرچمبه خو نو و کاکر صاحب بیا څه ګپ ایلاوله وم نه زه خو سم دغه خبره درته کوم چې عثمان کاکو درته ویل چې سرچمبه عثمان کاکو زموږ مشر دی چې بس ده څه وویل زموږ ورسره امین دی افرین دغسې وایي کامران صاحب ته څه پوښتنه زما خو د اوله سره د عثمان کاکو خبرې خوښې دي زه خو د ده په طرف باندې ولاړ یم اوس یې کار وکړي کاکر صاحب هم ګپ ایلا کړی یا زه د دې دپاره غوښتې به چې زه باید تی باید ته لونګ وکړې جانه یا زه ستا په طرف هم ولاړ یم کنې ونیس دا دې ته یو سمه خبره وکړه چې زه ستا په طرف درېږم که یا که عثمان کاکو پر بله خوا باندې ولاړ د سارې زه خبرې کوم دغه د پالتو خبرې به کړي چې ته به سمه خبرې وکړې خو یوازې به زه یم دا د کاکړ صاحب پوښتنه وکړه د عثمان کاکو څخه یوازې ولاکه د سړي خبره کړې دا ورور ته نو اوس لونګ جانه خوا مه بده کومه خبره دې د سړي وکړل خو بس د یوې دې سر یې د بلې دې پای ناکې خوشکې ونارې وې عثمان کاکو ته زما ستا خو کاچي ولې ستا سرګسې خبرې لاله کړه که سره یې به سره کوم مخ چې پرته کړه خدای دې په ژوند کې سره په مخه لا براوله ته زه ستا داسې په کیسه کې یم د انسانانو مسجد ده بل څوک نشته چې زه ورسره کښېنم ګسره دا چا سره چې کړېدې ورسره کښېنه زما د خوا بس کار خلاص دی کابران صاحب کورا در زړه دوی را ودروي پول اربانه ته ودروي زړه ته لږ سول سیار ځای ولاړ شه به خلک خوش کړي ته کې یو ته غیر کارګي کې یو خبرې چې دي چې بل وای دی بل وای دی ګرد د سیاتوره باته کې موږ د نور خلکو سره اس وتی ته تی خپل د غره باید چې زوي چې خپل یاسیر باید چې زوي ګل پر باید کوي بس کړي څو سیار خیال وساتي خو کوټه ده یاره پښتانه بیاست چې خپل کبل به یسادو او اوس موږ ته خپل کمبل کده بل کمبل موږ څه درته ویل نو موږ تاسو کوم ملګری یو دانه به تکه یو دانه به موږ کو بیا خدای نه کړدا غلطه خبره خو موږ نه کوو نه مو درته کړل اوس به دې کې موږ غلط ته چی شو وای خو ته خپل دا را په واسه وای و ما داسې وکړل واسې وکړل خپل غلطي په خپل خپل منې چې ترافیک په والی نه وای او موږ چې وس لار درشي خبر درته کو ته دوی ډیر خبرې سره چاته کې یو بل چاته کوم تی ورځ خبره وکي چې زه تر راکلم تی و به ته نصیحت کوم یا دا خبرې خو موږ په دا خطر باندې درته کوو چې خدای مکه سبا یو پیښه در سره ونیسي نو چې سبا یو کیسه در سره پیښه سوي یې هلته وروره بیا پښه دې خوږې لاس خوږې ماته سوي یې پښه دې لاس یې ماتې بیا نو شفاخانې ته ولاړ سې نو خلک ولاکه په سم نظر باندې درته ګورم ډاکټران هم برابر در څخه راځي د نرسانو هم بد در څخه راځي چې دغه مرسیکلان والا چې دا مرسیکلان چې زغلی یې دغه ته ورور نصیحتونه سوي دي په وارو وارو د مشرانو د خوا څخه ورته سوي دي وروره د سپین ږیرو د خوا نصیحتونه ورته سوي دي په هر ځای کې چې دا مرسیکل تاسې مزغلوئ احتیاط کوئ وروره هم د ځان واو خو دغه اصول دي کامران صاحب دغه اصول چې موږ در پښو لاندې کو چا در پروا نه کوي خو هغه اول واریم په دغه بند سو
دا خدای راپورته کوي عثمان کاکو څه در وسوله خدای دې خیر لږ اوبه پر مخ دته اوبه پر مخ واچ دا عثمان کاکو و دا تلای ورموجه دا ایست دی پسو ایست یې زو خدای کیسه پسو زی پیج دې بدی دوی ټاګ دی پول ټاګ کی ایست دی پسو وشر مې ایست دی پسو او عثمان کاکو خدای دې خیر کی څه در وسوله ولی پیښه څه بخی داسې ناڅاپ ولا که سر مې سره وسر کړی ما ټول برکولاري هغه سر اسی و ما ټول برکولاري دا که ستوره شپه سوله یا دغه تورې شپه سوي ستا په ژوند تورې شپه سوله یا خدای دې نه کوي عثمان کاکو جوړ روغ دی خیر خیرت هغه دې بیرته راپورته سو خدای دې پر ژوند تور شپه نه کوي ولې داسې کوي ازمن ودرېږه عثمان کاکو ته ولاړ څه درځای واري د باندې داسې وګور دغه یو قدم و کامران صاحب دې راوښه اوس بس سامي راس راځه راوځه تر ځان نه کړو د شینیا کې ورځي شاوخوا ګلیسرین کریم که غواړئ چې د مخ لاسونو او پښو پوست مو نرم سي نو دینار ګلیسرین کریم استعمال کړئ همداراز دینار ګلیسرین کریم د پښو د چاودېدو او د کوچنیانو د چوټو د لګېدلو مخنیوی په ضمانت سره کوي دینار ګلیسرین کریم د ښار په ټولو درملتونونو او پیشن پلورنځیو کې ترلاسه کولی شئ عمومی آدرس سدوزوکسا سروری تجارتی مارکیٹ تاج حنیفی شرکت د واتس اپ شمیره 080 دوهمه پاته شکاپر بازار نوی خوشحال مارکیٹ دننه ملت کور د اړیکې او واتس اپ شمیره 090 MH پیشن شرکت کې د مخ د سپینوالي تورسری لکو دانو د داغونو لرې کولو هر رقم ضمانتي کریمونه د لاسو او پښو د سپینوالي کریمونه هر ډول روغنان د وریښتانو د ټینګېدو د خنګرې او د وسرۍ مخنیوي ضمانتي شامپوګانې هر ډول بلیچ ماسک ملتاني خاوره د آرایش کریمونه د حساسیت ختمولو درمل او د وریښتانو رنګونه ستا پاته د رنګریزانو کوڅې څنګ ته شیر علي خان دهنه نسیمي مارکیټ 18 نمبر دکان د اړیکې واتس اپ شمیره 080 دا توکي د ملت کور په ټولو څانګو کې هم موندلای شئ ملت بنجاره دې ځای کې هر ډول اصلي هندي چینایي او پاکستاني بنګړي امیلونه انګشترۍ لاکټان والیګان غاړګۍ د غاړې زنځیران پایزیبونه پونیګان ګیرې چسپکان د پزې ټکان او کمان ملت بنجاره پاته شکاپور بازار نوی خوشحال مارکیټ دننه د ملت کور مخامخ د اړیکې شمیره 080 ملت بنجاره دې ځای کې هر ډول اصلي هندي چینایي او پاکستاني بنګړي امیلونه انګشترۍ لاکټان والیګان غاړګۍ د غاړې زنځیران پایزیبونه پونیګان ګیرې چسپکان د پزې ټکان او کمان ملت بنجاره پاته شکاپور بازار نوی خوشحال مارکیټ دننه د ملت کور مخامخ د اړیکې شمیره 080 قدرتي تور تیل که غواړئ چې وریښتان مو بغیر د پوست تورېدو تور او یا هم خوروایي سي نو قدرتي تور تیل استعمال کړئ دا تور تیل نور وریښتان نه سپینوي او که وریښتان تور یا خرمایي نه سي پیسې بیرته درکول کیږي پاته شکاپور بازار نوی خوشحال مارکیټ دننه ملت کور لومړی څانګه لوی ویاله سیمانو پل چادري مارکیټ لومړی کوڅه اخري دکانونه دوهمه څانګه میرویس مینه پنجبایي درایي احمد شاه بابا ابدالي سنټر دننه ملت کور د اړیکې واتس اپ شمیره 090 ملت کور د ملت ښکلا
راځه راځه عثمان کاکو راسه راسه خدای دې دلته راوه دلته راسه دلته کښېنه څنګ واچوه کامران صاحب در ونیسه راسه nu ښه شوم ولا بیداره شولم وبس وایي چې خیر درکړي دغه څه شو لونګ څه شو ولا که لونګ څه شو د باندې لونګه لونګه څه وایې د ژبې یا ودرېږه دا دې راځي دلې دې موږ ماشول ولاړې سړی داسې دی خوا به د سوي دی خو همداسې سپین زړګی انسان دی داسې شی دی خوا به کېږي او زه په خدای که ته دغه څه ورته وایم یا عثمان کاکو خدای دې نه کړي موږ پوهېږو چې ته چې څه ورته وایې تا دې اوس خدای سر درکړي اوس ډېر خو به نه یې په تکلیف یا شکر دی بس ته خو نشه یم بیداره یم رسوي د عثمان کاکو ته دي درد ورستی خدا ستا د خبرو د لاسه وده ته درد ورلی فشار یې لوړ سو همدا دی بس باپیر وایه به عثمان کاکو بس زموږ د پلار پر ځای بس باپیر راته وکړه بخښه راته وکړه ربوستي یا جوالا بس بخښه راته وکړه خدای دې وکړي چې بس زړه دې دې راسې ازار شوي یا نازریر زړه مې نازریر بس څه یې دي خدای دې خیر درکړي بس وکړه خدای دې تا ته خیر درکړي ښه کاکړ صاحب تا اوس دلته باید خورا یو اشاره وکړې تا څه کیسه ده چې اشاره مې درته وکړله ما اشاره درته وکړه ما لاس عثمان کاکو را سره پورته کړه چې شی بس ورته وایي ډوډۍ تیاره ده سریال ته پټ ورسې ګوله بوله کې وکړي نو ډوډۍ بیا پټه ولې خورې خو په ګټه بیا راواخو ګټه بیا سره وخورو ته ودرې اوس دغه کامران صاحب ستا وسایل ته دا زما ټلیفون پروت دی زنګ دی چې ورته را روان دی ته دغه پورته کړه راپورته کړه د ټلیفون ستا ټلیفون چې دغه که بلې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه سې شکر دی څوک یې محترمه محمد اسحاق افغان یم له جلو ولسوالۍ خالق داد افغان محمد اسحاق افغان ښه د کوم ځای څخه دې ټلیفون راکړی دی څوک دې په کار غږ دې سم نه راباندې بېلېږي د دغه ورور غږ ته باید راکړې ته باید راکړې ټلیفون باید الو زبرجک اورې شي خدای دې راوله چې هله باندې شي بیدارې الو غږ ولې نه کېدو پرېږدي ورونه پرېږدي خپل بانډار ورڅه پاتې شو ټلیفون دی او ورونه یو څوک به یې بلا پرېږدي مسلمان څه کوي او که کار و انشاءالله بیرته به زنګ درسره ووایې خپله خبره به بیا ورسره وکړې او کاکړ صاحب تا ورته ټلیفون په لاس ورکړي نو خو اوس به بیا یو خبره ورته وکړي لونګ جان ټلیفونه واخې یار څه کوي چې بیا به وخوري یا ټلیفون صاحب وایسته ټلیفون لري موږ څه به خدای په ټلیفون راکړي د ویګې د هغه ټلیفون چې ټلیفون خو دې لري به شو کوي هغه ټلیفون به خدای پاکي وخت مشته په لاس راکړي څه اشاره به کې ګور ساده کوم تراکه مکو په ټلیفون کار مل لره ټلیفون هم د بازي شي نه دی څه کرتو مرداس کامران صاحب دا خلا اوس ټلیفون نشته د څخه دغه آل دی موټرسایکلان زغله خلک په وې نو دا کله ټلیفون هم په لاس کې سو اول ته موټرسایکل هم چلوي نو بیا به سوالي دا مکو نو ټلیفون مشته په کس نه در پیدا کوو په ټلیفون ته ځان په خرابې کابل په ټلیفون سات څنګه ځار کړه په کابل صاحب دا شي دي کې ټلیفون وګوره ځار کړه په پام بجن یو ټلیفون ته وګوره په ټلیفون کې باخته الته بخلاینه کړه ټیر بشویدلې د کار به وتلې کامران صاحب ته دا ټلیفون بیا د دې لګیږي چې ور راځي خواته ک تراک بله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خدای مراوله ستړي مسي څوک محترمه عبدالقدیر د سپین بولدکه څخه عبدالقدیر خدای دې راوله قدیر خان خدای دې راوله دغه دی لونګ جانم ناست دی لونګ جانو غږ پر وکه څوک دې تراکه یا ټلیفون یې به تراکه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه لونګ کو جوړ راغی برابر یې لونګ کو وچاته وای زوار سره ته به ولونګ کو اوس به کو دی دا به کوي یوسفه
زه ځوان یم ته ماته وایه لونګ کاکو زه لونګ یم یار دا مه کوه عثمان کاکو آواز دی بیداره معلومیږي لکه ځوان چې ستا د سپین ږیري آواز دی بیداره مامسوم یم بیداره ماته لا په خدای ناجایزه ده چې څوک وایي چې عثمان کاکو په کاکو وجه راته وایه د عثمان کاکو زړه ځوان دی د عثمان کاکو زړه ځوان دی نور که د رنګ د خوا نه کې ضعیفه سوی دی خو زړه یې د ځوان دی نو زړه یې ځوان دی ښه خدای دې راوله څنګه یې وروره جوړ یې په خیر یې الحمدلله تی څنګه یاست ملګري څنګه دي شکر د ملګري په خیر ده خپرونه هم ښه ده ملګري هم ټوله ښه دي جوړ روغ دي خو دغه یو سړی دی په موږ کې چې نه اصلاح کېږي اوس په دې باندې موږ څه وکړو درې نفره یو مرستان ورته وکړو دوی ته وایي ته نه اصلاح کېږي زه دوی ته وایم تی نه اصلاح کېږي دي دا چیش کړي دي ښه ته ګسې راته ووایه دا زموږ دوی په بولدا کې د دې ترافیک ګسې څوک یې پېژني دا ترافیک اشارو ته ګسې څوک درېږي یا نو چې د ترافیک اشارې نه یو چیش ته به ودرېږي د ترافیک اشارې ګسې په بولدا کې نشته یا مخصوصا نه دي لیدلي ویلې دې سبا کوي یاره په عمومي چوک باندې اداره ولاړه ده ته څنګه دې نه دي لیدلي یار یاره زه چې همدغه یې نن خو لا نه وله نو اوس بعد لکه چې وړې ده نن لکه چې دوړې ولې هغې وړې ده ته ښه خیر تا یو ټاکه نه یې پر اچولې په دا دوړو کې خو تم د دوړو څخه کار اخلې چې د دوړې زه بیا چیرې در بولدا کې ولاړم د خلکو چې دا په چوپه کوم زه بیا بولدا کې چیرې ولاړم یا خو د اشارو خلاف د اشارو خلاف انډیوالان به دې ورته پوه کړي سر به دې ورخلاص کړي چې دوړې سولې اشاره باید تاسې دوړه کړي بغل ته یې کړي خیر اوس د محترمه څخه پوښتنه وکړو چې دغه ترافیکي قوانین چې څوک یې ماتوي هغو ته ستا څه خبره ده څه پیغام ورته لرې څه ورته وایه هغو ته زما چې باید نه چې ماته باید چې د ترافیک قوانین احترام وکړي یوازې د ترافیکي اشارو زموږ دا خو د هرې اشارې سره ترافیک هم حتمن ولاړ که ترافیک نه اشارو ته سړی نه درېږي او دغه ترافیک چې لا ولاړ د ترافیک دوامه یو څوک ورته ودرېږي نو دغه چې موږ ته پر ځان عملي نه کړو دا به څوک عملي کوي نو چې موږ دغه عملي ورغی نه هېڅوک هم نه عملي کوي اول به وایي چې خپل ځان اصلاح کړو بیا نور اصلاح کړو اول او دغه دی لونګ جان دی د ساري زموږ دغه خبرې ورته کوو دی وایي زه نه اصلاح کېږم زه دا کار نه کوم خو نور ته بیا نصیحت کوم نو دا کله کېدای سي او اصلاح به د ځانه شروع کېږي اول به دی ځان اصلاح کوي بیا به نور خلک اصلاح کېږي زه اوس لونګ جان دی که لونګ کاکو دی لونګ جان یاره ته ولې کاکو به نه ورته وایه ته ولې زه لونګ جان یم لونګ جان اوس بیا کاکو دی هغه کاکو دی هغه سپین ږیری دی زه ځوان یم یاره ولې دی کوي باید چې اول ته پر ځان باندې عملي کړه دا قوانین بیا د نور څه عملي کوم نو د په نور خلکو کار نه لرم زه ګسې ترافیک برافیک ګسې لکه دا څه باندې لري هیڅ ولاړې په دوی 500 موټر پر یوه ځای ودرېږي یو دا بیا رایلا کې اډو په شار کې دی یال ځل جوړ کې دا څه باندې لري ولې څه معنا لري دا ترافیک قوانین خو نو دغه شار چې موټران موږ نه ورته درو موټر سایکلان نه ورته درو دغه سي دور سره خطا سوي دا به د ورځې څالي څو کسان به دغه د لاس لونګ جان یو دغه ورور څخه په پوښتنه وکړو چې دوی کومه داسې خاطره لیدلې ده په خپلو سترګو باندې چې د ترافیکي قوانینو د نقص په وخت کې کوم پیښه رامنځته سوې وي د دوی څخه په پوښتنه وکړو چې داسې کوم شی تاسې لیدلی دی په خپلو سترګو یاره در اوسه مو نه دی لیدلی د دې په هېڅ نه که ژوند پرې یعنې تاسې در اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې هغه د اشاره تېر سوی اشاره دې سره یو دی در تېر سوی ترافیک هم ورته ولاړ په سپینو سترګو ورته ګوري مګر دی موټرسایکل ځینې وزغلی داسې سړی در اوسه پورې نه دی لیدلی داسې خلک مې بیخي ډېر لیدلي دي ډېر لیدلي دي ډېر مو لیدلي دي ګډ ښار دغه رقم تقریبا درېیم چې هغو کې به هغو خلکو کې په ډېرو کې دی چې وایي چې اوس یې په خوی به دا اوس چې ګډ ښار دغه رقم نو زه به خو دغه رقم زه بیا هغه بله خبره هم تا ورکړل تا چکه دریاب مې شه نو خو چې هغه رقم یې کوې بیا بېرته انشاءالله ټوله به اصلاح سو قرار به اصلاح کېږي یا چې زه یې کوم بیا دریا نه بېشه بس هېڅ شی نه بېشه وکړه خپل طبیعت بس دی طبیعت سره پرېږدئ لونګ جان به چې اول خپل د اصلاح کړي نو دی به چکه دریاب نه شه نو دا کیسه یې نو بیا دوی خپل ځان ولې نه اصلاح کړي لونګ جان چې نو موږ پوه کوو خیر دغه راته ووایاست محترمه چې دغه د ملت غږ راډیو نشرات څنګه دي په بولده کې ډېر ښه خوندور کار کوي نو چې دلته پر راډیو فرانسن باندې چې دوه ګازه ویر ور وتړي بیا نو ښه زورور کار کوي ښه انشاءالله دا به نور هم سمیږي نور به هم قوي کېږي چې په چمن کې به هم بیا ښه کار کوي
وخت د دې خو نو اوس سم دم کار کوي. بس د دغه ورور څخه نو ډېره مننه. خدای دې وکړي چې همیشنی همکار پاتې سي. دا زموږ کوټې ته راځي، کله ناکله زموږ په خبرو باندې غوږ نیسي، کله ناکله دی یو وخت راګرځي د زموږ کوټې د جمهوریت د جبې شپه باندې کرایه د هر وخت بس چې بس کوټې پر ځای ور سوشل ساتي په بادار سره وکي د شوروا به در باندې وخوره بس ګډ ور به پیاي په دادو به شوروا په وای شوروا خو ور وخت شکر کی کابل صاحب ساده کې بلا شي دي ایسي سو وای زه خو ما خو د خلکو خبرې دی وای دا شوروا وي دا کټوي و دا شان چې دا په ژمي کې خورا شخوان کې په دربو کې شخوان کې باندې د شوروا په قدر څه پیښ ته دې څه پرېږده. دا ټلیفون ته ما ته راواړوه د جواري خیر اوسه. بلې السلام علیکم ورور. بلې زما ورور زما غږ اورې؟ شکر دی الحمدلله د خدای فضل دی خیر و خیرات. ته ښه یې جوړ روغ یې دغه ګرمه ورځ دې په خیر تېره سوله؟ خیر اوسه خیر دې نصیب شه. دی به اول خپل ځای ته مې یو څه تغیر ورکړي دا غږ به در موږ پورې سم راسي. غږ به یو نو کې سم سي زموږ غږ خو کېدای سي تاسې سم ګرځي ستا خبرې کته وصل کېږي نو که لږ ځای ته تغیر ورکړي. یڅه دی په زوره غږېږي بس عصبیږي. لونګ جانه ته خو چپ سې واري ستا اواز اوس بیخي سم سو. څوک محترمه او د کوم ځای څخه؟ اوس څنګه زما اواز پکا دی؟ انشاءالله سم دی پاک دی سم. څنګه د خبرونه مو ښه په خیره پیل کړې ده؟ خیر دې نصیب شه. د خبرونې پوښتنه موږ باید ستاسو وکړو چې خبرونه څنګه ده، دا د کوټې بانډار څنګه دی؟ زه به خپل نوم درته معرفي کړم. هغه مو درته وویل. دوه درې واره مو پوښتنه وکړه تا لکه چې نه واورېدله. جنتي صاحب د پنځګر ولسوالۍ د کاکله سره په تماس کې یم. جنتي صاحب واکه او خدای دې جنتي که جنتي یې جنتي سي. ښه خدای دې راوله خدای دې راوله. څنګه دي دا زموږ نشرات د ملت غږ راډیو هلته په پنجوایي کې څنګه دي؟ نشرات داسې فعاله دي، داسې راپورته دي د خیر چې داسې نو ډېر ښه نشرات چې داسې په پنجوایي کې دا وخت اواز څنګه ده؟ ستا غږ ته موږ پورې سم دي. دا سرکټ ټلیفون باید راکړي زه خبرې ورسره وکړم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. په بخې دې شي دا بل ټلیفون دی. السلام علیکم. سلامونه صبر ته فرېهلې چې خوشاله وعلیکم السلام. خدای دې راولي خدای دې راولي وسهلا وادي شیخ کیراتی بخیر اس خبرونه ته ستړي مې ورور او ځای دې راته وایي. ډېره مننه خوشاله اوسې ښاغلي کاکړ صاحب او کامران صاحب ټولو ته سلامونه وایم. زه سمیر بارک یم ریاض ولسوالۍ. او بارک صاحب سمیر خان بارک صاحب خدای دې راوله. وعلیکم السلام. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ ګرمۍ څنګه دي؟ ډېره مننه آباد اوسې بیخي ښه یې. تاسې څنګه یاست؟ دا نور یاران څنګه دي؟ ګرمۍ بیخي په خیر دي یاران. نو بس دا دي لونګ جان ناست زموږ د ساره اسې ماغزه را شلومبې کړله. عثمان کاکو خوراکۍ ناجوړه کړي یادګر سره د ترپ ولوېد یا د پروت یې خوراکۍ نه یې ولوېدلي د ترپ د خبرو خونو یم داسې خونو هم نه یم. ودرېږه عثمان کاکو بخښه کوه ډېره بخښه کوه. کامران صاحب بلې مهرباني دغه لونګ ته دغه ورکړه د غوښې چینه ورکړه چې ګوډی ارام شي. ویلې څه مې درکړي څوک شپې شوډه راکړې عثمان کاکو له کړه مې وبغلته پرته ده. بس کله عثمان کاکو یې وارې پر راپورته کې زه ځینې ونیسم کله له کړه زه ځینې واخلم زه پر راپورته کوم عثمان کاکو مې لاس ونیسي او عثمان کاکو په عین حال کې زړسوان دی هم د نه پر پیرزو کېږي. خبره واوره د دې خبرې دي زوخته کې یو لاده سوري دي سیاري وته ولا بلا کپ زیږي پروتوکول شکر دی غیر شپې زده دی د په ځای کې دی غیر شپې ستله ده چې په دې کې د شیده ویل د دې بس هیڅ خبرې دي ته چا خبرې دي ورور ته خو ودرځ د مسلمان وایي سمور د مسلمان څخه پښتنه وکړو د نشرات په اړه پښتنه ځنی وکړو شت نشرات څنګه دي د ملت غږ راډیو. ډېره مننه آباد اوسې نشرات ډېر ښایسته نشرات په جګړه ولسوالۍ کې ډېر ښه کار کوي. هم د ورځې هم د شپې په طرف. نو ته به دا راته ووایې دغه زموږ د کوټې په بانډار کې یو خبره راته وکړه چې دا بانډار څنګه دی؟ پر طبیعت مو برابر دی؟ دغه د عثمان کاکو د لونګ جان خبرې خو به د باندې غمیږي نه؟
سترو ځوانان مطابق بانډار دي ښایسته بانډار دی دغه یو لونګ جان ډېر تلواري ځینې کېږي بېرته یو دوه درې د غوږو پیچونه ورکوي باندې کې ارامي د غوږو په پیچو کې کېدلی د دې د غوږو په ارام دی هغه څه نه وایي یا دا نو به کوي یا تخلو د دې په خوا به کې سیاسي یو راځي چې به د دې طرف ولسی هیڅوک زما په خوا به سي باندې کوم څه غلط کار وکړي چې خبرې چابي کو یا بس و کوټې ته راځي و کوټې ته راځي ان شاء الله خامخا به دای سي کابرا سي ته ځکه هغه ماته ویل وای جان یا سره ته وای لوان جانا لوان کاکو لوان کاکو باید یک تلفن بکه گسه باید که تو که وای کاکو دی زیجوایی بته باید لوان کاکو لوان جانا وسه نو کسی که وسه لوان جانا ولا تو لوان کاکو بیا لوان جان هیڅ باید الیان دغه کامران صاحب او کاکړ صاحب زما منظره خراب عثمان کاکو معصوم صاحب عثمان کاکو نو دا عثمان کاکو په تاسو نوم کې شوی وای معصوم صاحب عثمان کاکو په نوم کې شوی معصوم نو یې معصوم لاسره کوي خو باندې دا کوي نو که خدای دې خیر ورکړي خدای دې عزیز عزت وکړي چې ماته د عزت په سترګو ګوري معصوم صاحب ولا شخوان کوي دا نوم وای که تاسو خوان نوم کوي هیڅ بس دا خوان کی وای زما کومه کتابه دې لګیږي دوه شیشه کوي لونګ جان ته واری پرېږده دغه سمیر جان ته به ووایو چې دغه زموږ موضوع چې ده دغه د ترافیکي قوانینو د نقض په اړه ده د دې په باره کې به ده یو څه راته ووایي یو خاطره به راسره شریک کړي یا به د لونګ جان ته یو نصیحت وکړي یو څه به ووایي په دې اړه ډېره مننه آباد اوسئ ځکه چې خپرونه مې د سره صاحب اورېدلې ده نو دا چې تاسو ترافیکي اشارې په اړه یا عموما یوازې ترافیکي اشارې نه بلکې د ټولو ترافیکي قوانینو په اړه باندې موږ غږیږو هغه که ترافیکي اشارې دي هغه که د بې ځایه ځغستاوې دي د موټرانو د موټرسایکلانو هغه که خپل لاس نه مراعاتول دي دا ټوله په اړه باندې موږ خبرې کوو ډېره مننه آباد اوسئ ځکه چې ترافیکي پیښې سره موږ تاسو ډېر زیات مخامخ کېږو ځکه چې موږ تاسو په کندهار ښار کې هم بار بار مو لیدلي دي چې موټرسایکل او موټر سره مو شي چې یا اشارې ته نه درېږي داسې خو ما ډېر لیدلي دي چې ترافیکي اشارې ته درېدلی یم نو سبیر جان خبره واوره خو دوی دغه راته وایي د ساره وایي څوک نه ورته درېږي څوک دی کوي څوک کوي نو به زه ورته وایم وایي سګر شا نه ورته درېږي وایي په باید نو څه کېږي زه ورته ودرېږم زه غلط وایم هېڅ به ورته درېږو څه معنا دي ته ګوره څه ته وګوره وای کچې د ګور ته بده قرار دې کور ته بده هغه مثال به اورېدل دا زما په دې یاد اوس ما کو د پاره وای کچې ځکه که څه وکړي بس ګور ته بوډوي په شاید ګور پر کار چې په شاید ګور پر کار ده څه وسو په قران ته تا کړه بس یا خو باید موږ تاسو له څه وکړو ځکه چې نه د بل څه په خطر کې واچو او نه هم خپل ځان ته تاوان ورسوو باید په احتیاط لاړ شو قسم په نیم ساعت کې رسېږو په یم ساعت کې باید ځان ورسوو باید موږ په تاسې احتیاط وکړو د اشارو دا ترافیکان د هېڅ چا دپاره نه دي ولاړ دا اوس تاسې د ښار یا د دغه ځای د جوړېدو کور ته ګوره پر دې سربېره چې ترافیکي اشارې راته لګولي دي اوس په نورو هېوادونو کې دغه ترافیکي اشارې چې ولګول شي هلته نو بیا د ترافیک ضرورت نه وي چې ترافیک هم ورسره ولاړ دي زموږ هغې ترافیکي اشارې هم لګېدلي پر هغه سربېره یو دوه ترافیکان هم خواران پسې ورته ولاړ دي د اشاره چې زرغونه سي هغه بېرته ورته ودرېږي هغه د پخوا په رقم باندې لاس ورکړي ټوله به ودرېږي نو چې دې چې ولاړ دي خو ته به ورته ولاړ دي تنخوا ورکړي پیسې ورکړي به ورته کوې نه چې که ته ورسه ودرېږي پر دا ځای باندې ګسې نه کوم چې دا کار وکړي خلک دغه رقم دي چې دغه ترافیک ورسره ولاړ نه داسې د درته تذکیرې باره دی درېږي که درته تذکیر نه کړي د ترافیکي اشارې په شله دی نه امکان ولې چې دی ژر ځان ورسوي هر نو که د کار وخت وکړي هم خپل ځان په خوش کې هم نور مسلمان ژوند په خطر کې واچي باید موږ تاسې لږ څه سایه وکړو که څه بالکل موږ باید سایه وکړو بل یو شوق چې ګډېدی دا نوم څه و عثمان کاکو یم عثمان کاکو ستا قربان زموږ څنګه چې پیدا لوان کاکو لوان کاکو دی یار چپسه باید که داسې باید که یاره داسې باید لوان کاکو څو موټرسایکل نه چلي ځکه چې دی ما لیدلي ډېر تېز موټرسایکل چلي او اشارې مشارې ته نه دري باید دی سایه وکړي ساعت الوالي رو خود به چیز دي سمیر جان ډېره مننه چې ټلیفون مو راکړی و خوشحاله سو چې ستاسې غږ مو واورېدی خدای دې آباد لره خدای دې عزتمن لره ټلیفون به دغه بل ټلیفون دغه
خدای مو مل شه، ډېره مننه. لونګ جانه دا اوس تا څنګه خبره وکړه؟ دا اوس څه معنا لري چې ترافیکو کار زما نه دی خوښ دی؟ روسي وایم زما نه دی خوښ، اوس مې دا د انسان به هر کار خوښېږي، زما ترافیکو کار نه دی خوښ، زما ته زور غواړي، زه یې خپله نشم کولی. هم ته بیا نشې کولی؟ نو دا خو مه وایه چې د ترافیکو کار دا چې دا یې کار نه دی. دی بیرېږي ویل چې دا یې کار نه دی، دا به د چا دپاره به زما نه دی خوښ، ما په وسه نه دی پرې، دی خو نه دی چې د خلکو کار ته بد وایم. یاره کاکړ صاحب ته ښه بس خبرې څه بس کیسه جوړه کړې. خپله په دغه خاطر باندې دومره تیز روان چې به هله ګرمي مې وسوله چې ژر ځان ورسوم، در کوره ځان ورسوم یا در کوټې پورې ځان ورسوم، چې هلته دغه یخ کولر ته کښېنم یا په دغه خرګاه کې کښېنم چې ښه هوا رایلاسي، او دلته بیا وایه چې ترافیک ولې ولاړ دي، دا نو څه دي، هغه په د سره ټک کې درته ولاړ دي، په باران کې دی ولاړ دي، په ګرمي کې دی ولاړ دي، د شپې دی ولاړ دي، د سهار چې دا وخت هر څونه وختي زه راوتلم چې دا مسلمانان دغه چوکو باندې ودرېږي، د ورځې 2-3 واره پر تېر شوی یم، د شپې تر 10-11 بجو پورې ولاړ دي. دا بیچاره موږ خپل منندوی یو، خدای پاک خیرونه ورکړي. کور ودار که بس سیدی کور ودار زه به ستې رقم ووایم، بس خدای دې خیر ورکړي، خو نو به ورته نه کړي ترخاک. ګوره تا یو وارې در مخه بله خبره دې مو وکړله، تا ول په یوه ګل باندې نه پسرلی کېږي، زه به درته ووایم چې په یوه ګل باندې پسرلی کېږي. اکثره وختونه دا شی ما اټکلولی دی، زه چې کله اشارې ته رسېږم چې هغه سره راسي ورته درېدلی یم، چې زه ورته ودرېږم یو ماوارو بل هم راسره درېږي، چې دوه ودرېږي یو دوه نور پسې درېږي، اخر کرار نور پسې ودرېږي، ټول خلک بدلیږي چې یو نفر پر ځان عملي کې شل به نور دا دغه او دا که لونګ جان در مخه روان یې در اشاره تیر سي، بس زه په پسې یم، بالا زه تېرېږم، احمد هم تېرېږي، محمود هم تېرېږي، وایي دی تېر سو، ادي غږ نه ورته وکړي، زه هم تېرېږم، بل هم تېرېږي. دا دې بیا ټلیفون علي تیار و، ټلیفون علي کاکړ صاحب زه پورته کړم که ته پورته کړې؟ پورته کړه ته پورته کړه، خو غږ پر وکړه، څه د ښه دغه وکړه، سلام سم دغه کړه. السلام علیکم. خدای دې راولي ساله والي شیخ خیراتي. و شکر دی، خدای بابات لره، خدای بشاد لره. یه چیزی شو فرقی سر تلفن باید جا گویی ندی. یعنی خوش اخلاق از وقتی که باید بسر کی. استادوم چیستی؟ هلو. دا بگو یار بس تو ایرانی بل تلفن هسته. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. دا لوانګ ته ټلیفون ور په لاس مور کوه ټلیفون نه ته واکه بس خبر دې رسېد کی یار ته راوړو دې په ټلیفون خپل ځک تو یار ګسد ګوري وای ټلیفون دې کوته نو دا ګوره ته ورور دا خبرې پر خلکو لا بدی ولګېدل چې تا په ټلیفون کې ځخ پر وکی ټلیفون یې ګر سره در باندې بند کې زړه نه ده دا بد کړي خو ځکه دې بد کړي خپل کمپنی والا بد کړي دا اوس عثمان کا کو ځخ پر کړي وای خامخا خبرې ور سره لاس باید دوال ولازم پیش نه بدون چې اساس وای هغه بعد پر بابا دې پسره کول ټلیفون دې سکاټ شو یدا دې بیا ځکه وخت خبرې سره وکړي یې پورت کې څوک دی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ژوندی اوسې خیر اوسې وروره ته ښه یې په خیر یې ښه راغلې خپرونې ته. خیر اوسې ته ښه خیرات په خیر شوه. خیر اوسې ژوندی اوسې ښایسته نوم دې راته ووایه او ځای دې راته ووایه چې د کومه ځایه څخه زموږ سره په تماس کې یې. نواب د سلامات په تماس کې یم. نوم څه شولو وبخښه یعنې بیا ووایه. نواب د سلامات په تماس کې. نواب خیر علاج راوله سلام والي. شکر راسي په خیر راسي نواب خانه په خیر راسي وبخښئ تاسې ول د کومه ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ صلوات څخه. صلوات خو نو پنجوایي ده. او صلوات پنجوایي دي بالکل. نو لونګ جانه د صلوات خواته به بیا یې وارې ورولو که خدای کوله ښه د اوجوشو میله به هلته درکړو یې بوش خوراک ولکړي صاحب په یاد دی به اوجوش کې راکړي کبره صاحب ته څه وایې؟ زه خو دا وایم چې دی به یې وارې خامخا هلته راسره بیایو او موټرسایکل به هلته په لاس نه ورکوې یا بیا ته د ځانه سره کښېنې یا بیا زه د ځانه سره کښېنوم. ښه ثابت ښه محترمه معظم لونګ جانه ته یې وارې لږ ګړی داسې چپس عثمان کاکو ملا دي داسې قرار ناست دي څنګه اچولی دي دا عثمان کاکو ته ګوره ما او کامران صاحب یې وارې پرېږده چې د مسلمانانو سره سر خلاص کړو. محترمه زموږ غږ څنګه دی؟ نشرات څنګه دي په صلوات کې؟ ښه د ملت غږ راډیو څخه دغه خپرونه د کوټې بانډار نن اول خپرونه د کامران صاحب دی زه خپله یم کاکړ صاحب لونګ جان دی عثمان کاکو دی څنګه دی دا
دا خو ډېره ښه سخته روانه ده موږ هم په کوټه کې ناست چې مجلس مو سره جوړ کړی دی دا ګرد مجلس د جذبه سلامونه دی پل سلامونه مې ورته وایه ورته خدای مو راولې وعلیکم سلام دین دی سلامونه مې راوړل وعلیکم سلام وعلیکم سلام بس زموږ پر ستاسې سلامونه راورسېدل خو سلامونه خو راورسېدل دغه د لونګ جان سر خو موږ نه کوي ورخلاص تر پایه پورې تاسې په دا ګرده کوټه باندې د سر ورخلاصولی سئ خاطر ويا تخدابا يفتش دزيدو توس بربابا خاجه سياري وزباد وواحد يا وخد يا بلشم يا تليفون بعد كده سبع ريال ووجه ربا خاجه ورور دي سار اثبات لساتو شكري سار ويزدو غلط سايم دي بات لساتكي يتوك زباب كواسي يار دي سار وي ترافيك دي اشاره دي سلك لي كده دي يبقى خراب كده استاذ بشتري كتابو بس دغه کبیره تکي یڅکو دغه وکړ په مذاکرات سره په پای بیا په دغه ځای دغه څګلو تی بیا کې څګلو ګری موږ ورته وایو چې ته پر طبيعت څګلې کې پر دغه څګلې پر سړک څګلې خو لږ احتیاط کوه دغه ترافیکي قوانين خو مراعات زموږ راغوره نو ترافیکي قوانین خو دغه لونګ نه مراعتوي او انشاءالله په د پای کې به خامخا مراعتوي ولې یو وارې دوه در مخه وویله ول دا خو نو زه مراعتوم انشاءالله بس مازې دا خبرې مې یو څه دغه څیز دي که دا د دې د کوټې څخه باید وویل شولې چې څه رقم یې برات کړ دې راته ووایي بیا سید بیا کې مې سره وبدل راته ووایي دا اوس څه ګري موږ په کوټه کې یو هم کړی دی هغه وادي تاول سيجدي وترى مستاسي आवाज کته وصل کیږي تر موږ پر مجاق نه را رسیږي आवाज مسم نه دي ستاسي خبره نه بیلیږي کامران صاحب ساعت چې ګورم بيخي وخت کوتا دی نو دغه د اجمل خان دی واده هم دی نن دعوت یې کړی دی موږ تاسو په ولاړ سو دورې د ډوډۍ وخت چې ځان ورسو دغه نه وخت او عثمان کاکو ستا څه خیال دی زموږ سره ځای واده ته دا اوس پښتنه د واده تر سره دی واده ته څنګه نه زموږ د خدای مسلمانه په دا تاسو د غوښته کوي کړي دا له خو نو کې یو شی به لا ورسې رشد به دې به څو دغه دي دغه شو کې یاره ته کوی ساده لاس مو ځای شي بیر ته چپ سلوان جان د خدای په لیاز لږ کړی چپس لږ کړی دا خلک خبرو ته پرېږ کامران صاحب بس لونګ جان خبرې ډېرې سولې دا باندې نه وخت کېږي چې ځان ورسوو د هغه ځایه پورې داسې نه چې بیا ډوډۍ رسه خوړلې بیا د هغه ځای بیرته را روان یو نو پر دغه ځای به خدای پامانۍ وکړو ولاړ بسو د ټولو اوریدونکو څخه ډېره مننه کور ودان خدای مو خوشاله لره چې هر ځای آباد اوسئ مریضان مو روغ سه بس خدای مو په امان کې وساته لونګ جان ته څه بس دوی بس خدای دې ګرځي خوشاله دي بس بیرباګي بس دې عثمان کاکو زو د خیر سره وساته خوښه ده عثمان کاکو را کلاس را خدای دې خیر درکړي څه وسو درځي د خیر راځي د خدای په امان